د چمن کې سونه ملګري تقریبا 3 ورځې سیواو شو چې هغه ریګولر راځي د ملګري وې چې را 36 ورځې وشوي نو دا 36 ورځې دا دونه وګت ټایم دی چې زما ته هنرکاري چې په خور یونیورسيټي کې ما تقریبا 10 کال تیر کړو د 10 کالو کې داسې قسمه یونټي داسې اتفاق داسې راتلل په یو کیس کې ما نه لیدلې چې څنګه وځي د دې کریډټ چې دی نو دا هغه خلکو ته دی چې کوم خلکو لا تاسو خپل د لاس نه یو امانت ورکړو چې بھائی تاسو زموږ مشران او هغه مشران نن تاسو مخې ته په سټیج باندې ناشتي او ما مختلف میټینګز کې کتلې دي څنګه د هغه کې وایي چې یاره اردو کې وایي چې یاره الته کې دی سیسا پدای دیوار جوړ شو د دې مطلب دا دی چې هر قسمه ریزिस्टेंस تا هر قسمه هرډل تا د تاسو ولاړو چې زما په خدای یقینو کوي چې هغه وخت ما قتلې دي چې مې واقعي دا هغه ډیزروینګ خلک ته چې د زمونږ خلکو کوم انتخاب کړي نه دی کې شک نشته یو وخت کې ایون د جیک صدر چې کله ډیر غاړو نه گیر شو نو هغه وی چې یو لار را تخکاری او لار را چې یو ډیزاین بولی کوم او تاسو له به در کوم زم بکور ته خو دې خلکو نه پشا کیږم نو زننو چونکه سلور قسمه تازمونږ اسوسییشن یو ځای شوی دی یو هغه دی چې هغه بر ناس دی او قبله ځان ته لګه خطا کړی نو هغه خبره خو نه کوم خدا سلور چې دی دغه هر یو د پاره ګور ځان ځان کلیپینګ پکار او داسې کلیپینګ پکار دی چې هغه ته مونږ هغه حق خو نشو ورکولې چې دا کم کار شوی دی او کم ایفورت کړی دی چې هغه په کلیپینګ کې مونږ اپریشیټ کوو حقوق ممدک کشان غواړي نو زوړم به د سینیټیشن ټول سټاف او د هغه الیکټډ کسانو د پاره ستاسو نه کلیپینګ غواړم چې هغه تر اوسه پورې سکړی دي نو هغه چې کوي دویم نمبر کې زما د کلاس 4 سونا امپلایز دي چې هغه سار پاسې دي دي اټینډنس دا کولې او بیا دې پندال تر راغلي دي او هغه رول پلی کړی دی چې دا هغه په رول باندې نن دا بر خلک ناس پدې کنفیوز دي چې دا موږ سره څه چالو شو ځکه چې وار ګذر ته خطا دی او رجسترار ځان نه خپل چې دا خو په ویزي باندې وو اوس زمانه نمبر راغی دسلو چې په پاره کې واپسې ریمینینګ زما د کلاس 4 او د پیوټا دي نو دوی لپاره جاینټ یو ښه کلیپینګ وکړئ چې دوی ته میسیج ورسي چې تاسو هغې لپاره هم اپریسیشن تھینک یو اوس داسې ده چې همیشه د پاره هم سفر کوي کنه نو دې سفر کې ستړي او انسان د انسان ستړي کیږي چې دې سم مزلو کې نو دې بیا ریسټ کوي یا کار لګ لایټ وای اوس موږ خپل منزل ته رسیدو خدای فضل سره تاسو دعا سره دا تاسو د ناستا راتلونکي نسل بیا دی چې را سقل کو زموږ د پاره قرباني ورکړي او ناشیو آگے ناستے ریزلٹ اس پدائی چستاسو دا پارا دو باڈیز دا سدی دو باڈیز چستاسو دا مستقبل فیصلی آگا دو باڈیز کی آگے کی دا یو میٹنگ ستاسو پا زور سرا اور ستاسو پا طاقت سرا دا منگل پرزمانے گل پرزمانے کال شویر چې کله مشران هغه مشران چې هغه د زمونږ ډېر سبل لیول امیدونه او دیمو خو هغه نه هم لکه ډېر مایوسه خبرې به موږ واورېدې نو هم خفه شو خو چې کله پرون ستاسو د جیک ټیم ایچ ډي سیکټري له تللی دی او ایچ ډي سیکټري دې ته کتلی دی چې یاره دا خو د دې مطالبات دي او د دې لاندې دې کسانو ساین کړي دي هغې څه ووایي هغې وی که فرض کا پښتو ته راځمه او که اسلام ته راځمه تاسو چې ساین کړی دی خو تاسو دې خبرې سره اګري یې نو زوم د دې غاړې ته ولاړی یم چې کله هم سنډیکیټ کېږي زه به په خپله درځم او زه به د دې غاړې ته ولاړی یم
نو دغه ستاسو هغه ګټه ده خو دا فیصلې دلته په پنډال کې یا دا کم سړی د لاهور نه راغلی دی د ده د پین په سایه کې نشته دا فیصلې سنډیکیټ کې به کېږي او سنډیکیټ کې درې قسمه خلک ناست دی څلور قسمه ورته ووایه درې یو سیکټریان دي او سیکټریان نن پورې هغې کوم رول پلی کړی دی چې ده به پیزې ته هاتي ووایي نو هغې به وایي هاتي ده ورځې ته به شپه ووایي هغې شپه ده هغې ته اګه چوري ملاوېده به د سیکټریټ نه چې کومه چوری باندې به دلته طوطي به خبرې کولې اوس هغه څیز ستاسو د ناستې ستاسو د ایفرټس هغه مات کو کوم میډم هلته راغلې ده کومه میډم هلته راغلې ده پښتنه زموږ خور ده او یو ځل یې ویلي دي چې زه به دې سره ودرېږم موبایل پسې وژاړم دویم خلک هغه دی چې ستاسو الیکټډ خلک دی پیوټا ټیچینګ کمیونټي هغې ته ووټ ورکړی دی او ستاسو ډینان دي صاحبان دې دوو کسانو کې اوس په دا منډه ور غواړي چې هر یو کس ته خواته هغه زما نه خفه دی نو زه ورته وایم ورور جانه زمونږ خورې دې ټایم کې دا افغان دغه ځای سایډ ته کېده او دا دسخط چې شوي دي دا د غونډ کمیونټي د مستقبل فیصله ده نو ته اوس کم از کم دې خبرو کې موږ سره به ودرېږي نو دا لږ خلک نه دی څلور ډینان دي صاحبان او څلور الیکټډ خلک دي اته کسان دي اته نو دې اتو کسانو ته زه دې فورم نه ستاسو په اجازت دا ریکویسټ کوم چې نور دې قوم دا خلک په امتحان کې ما اچوئ او دې خلکو دپاره یو ډبلی شئ او یو فیصله وکړئ چې موږ یو یو او هغه میسج چې تر څو پورې سنډیکیټ شوی نه دی نو ګورې دا پنډال به وي نو زه غواړم چې کم دین صاحبان روزانه خپل کار پرېږدي او تاسو سره ناستي خو تاسو ته هم معلوم دي ما ته هم معلوم دي خو زه ټول دینانو ته او ټول الیکټډ خلکو ته دا وایم چې تاسو د سنډیکیټ نه یو ورځ مخکې راشئ او په دې سټیج باندې کښېنئ چې موږ د کاونټینګ کې دلته نه پته ولګي چې موږ میدان ګټلی دی دریم نمبر کې هغه خلک دی چې هغې په ایډمنسټریشن کې ناست دي خو زه دې ته دا ویل غواړم دا شپه که ډېره اوږده وي نو نور راخېږي سهار اوس سهار کېدو واله دی اوس تاسو ته زموږ ریکویسټ دی هلته څلور کسانو اوس درې پاتې شو یو له خیره نن ریټایر شو خدای دې خوشحاله ساتي خو خدای شته که څه ریکارډ یې وروسته پرېږدي لکه د پښتو د ملک کم قانون دی هغه قانون یې د وقت قانون نه و تېر شوی دا خو شکر دی زه بعضې ټایم ګورې د ملګرو ته وایم چې هر 15-10 کاله بعد یو ادریس راتلل پکار دی چې کم از کم ما ته خپل پردي پته ولګي نو چې دا ادریس راغی نو ما ته ډېر پته ولګېده اوس مو پېژندو ما ریټایر شو نن ورځ زما په کال چې کېدی شي هغه آخري وه داسې به موږ ورې ټول شو پکې شک نشته دا یو سایکل دی راتلل هم دي او تلل هم دي خو څنګه موږ دا ایمان دی چې موږ د دنیا کې یو امتحاني ژوند تېرو او یو ځای کې انسرېبل یو دغه شان دې کمیونټي ته کم سړی ریټایر کېږي نو د هغه کلو کتاب پروت دی چې دی څنګه و نو شعر ستا کتاب کې روړه کاته ډېره خرابه خو ښه شوه چې لاړې نور امتحان کې وانه چولې شوې ما ته هغه ورځ ویې یاره 13 تاریخ باندې یوه مسله حل شي ما خو خدای پاک دی 13 باندې څنګه حل کېږي نو مې دا څنګه 13 باندې زه ریټایر کېږم